ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. امریکا وايي افغان حکومت دې د بیان ازادي او رسنۍ نه ګواښي. زلمی خلیلزاد ویلي په دې وروستیو کې د هېواد په ګڼو ولایتونو کې د طالبانو د ځانمرګي بریدونو هدفي وژنو او ځای پر ځای شوو ماینونو له امله ملکي تلفات ډېر شوي چې دوی یې په کلکو ټوکو غندي. ولسمشر غني په یوه خپره کړې اعلامیه کې په کابل کې د تېرې ورځې برید په کلکو ټوکو غندلی او په خبره یې طالبانو د زندانیانو له خوشي کېدو سره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د مذاکراتو پر ځای یې تاوتریخوالي ته ادامه ورکړې. اشرف غني وایي پر کمال خان بند به د برید د مسؤلینو پر وړاندې په جدي ګامونه اوچت کړي. ولسمشر ویلي کمال خان د افغانستان لپاره حیاتي پروژه ده خو ترهګرې ډلې او د افغانستان دښمنان د دې بند جوړېدو اجازه نه ورکوي. او په کوټه کې د پاکستان حکومت ضد پارټي PDM په سختو امنیتي تدابیرو کې نن د حکومت پر ضد خپل سیاسي قوت ښیي.